الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات وجوابات دا مبارك نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره شروع کو او دا نشست سوالات و جوابات و تعلق ساتي د حج او د عمره د مسائل سره. وجه دا چې دا ورځې د حج ورځې دي او دا موسم د حج موسم دی، نو د هغې د لاسه دا نشست هم تعلق ساتي د حج او د عمرې د مسایلو سره. په دې نږدې ورځو کې موږ د حج او د عمرې احکام او مسایل هغه تفصیلا بیان کړو او د هرې مسلې وضاحت پای کې وشو. بیا هم د چا سره سوالي اشکالي نو د هغې تپوس کوي او دین زده کېږي په تپوس کولو باندې، او د جهل علاج هغه تپوس کول دی. جهل او کم علمي او لا علمي دا یو بیماری ده او د دې علاج دا چې انسان تپوس وکړي. نو د بعض ملګرو وروڼو او خویندو څه تپوسونه کړي، تپوسونه ډېر دي او موږ به کوشش کوو چې د ډېرو سوالاتو جوابات وکړو د الله په توفیق سره. اولنی سوال هغه په دې نشست کې دا دی چې یو کس طواف کوو او هغې کې شک پیدا شو چې دا ما شپږ چکره کړي دي که اووه، او بیا یې طواف ختم کو په دغه شک سره او پاو ساعت بعد بیا یو بل چکر پوره کو چې هغه اووم شو، نو دا طواف صحیح دی او که نه؟ د دې مسلې جواب د الله په توفیق سره هغه دا دی چې شک په دوه قسمه، یو د عبادت په منځ کې، بل د عبادت نه بعد. دا صرف طواف کې نه، هر عبادت کې کم شک چې د عبادت په منځ کې راشي دا اثر لري په بعضو حالاتو کې، او د عبادت نه بعد شک راتله دا بالکل اثر نه لري. یو سړی دی اودسې وکړو او د هغې نه بعد ورته د سوچونه وسوسې راتلې چې تا لاس انځلي دي که نه دي، او خپې دې انځلې وي او که نه وي، نو موږ درته وایو چې ستا دا اودس صحیح دی. ولې؟ ځکه چې دا د عبادت نه بعد دا شکونه وسوسې دا عبادت ته نقصان نه رسوي. خو د اودس په منځ کې که دته شک راشي نو بیا به دې تپوس کوو او تپوس ودا کوو چې ستا بیماري خو نه ده دا شکونه وسوسې وي، نه بیماري خو نه، نو چې بیماري نه ده نو بیا دې شک له اعتبار شتي. او یو سړی بیمار دی د وسوسو د شکونو، نو د ده شک او وسوسې له اعتبار نشتي، ځکه دا خو د بیماري ده. نو دې ورور چې کوم کار کړی دی چې دی شکي شوی دی په طواف په چکرو کې چې ما څو چکرې والي دي، نو اولنۍ مسله دا ده چې څوک هم د طواف په چکرو کې شکي شو نو دی به هغه یقیني حسابوي او په هغې پسې به بیا پوره کوي، او یقیني هغه کم عدد دی، کم چې دی هغه یقیني دی. یو سړی شکي شو چې ما 15 چکرې طواف کړی دی که شپږ، نو موږ وایو چې دا 15 یقیني دی او شپږم او اووم ورسره پوره کړه. تشه 4 او 5 کې شکي شو نو 4م یقیني دی. 3 او 2 کم یو یقیني دی؟ 2. خو دې ورور بیا دا کار کړی دی چې هغه یو چکرې به یو پاو ساعت بعد کړی، دلته مشکل جوړ کړی، مشکل دلته جوړ کړی چې پاو ساعت بعد یې کړی دی. نو دې مسله کې اختلاف دی
چې آیا د طواف د چکرې پرله پسې کول غواړي که نه دا منځ کې وخت راشي نو څه نقصان نشته. نو جمهور العلماء د هغوی دا قول له د محققینو چې په طواف کې پرله پسې چکرې کول لازم دي. نو که څوک قصدن عمدن په طواف په منځ کې وخت لګوي او بیا بل چکر پوره کوي بیا وخت ولګوي بل چکر دا نه کیږي. خو اوس دا کار کړی نو دویم قول د علماو دی او دا د احنافو او د هغه علماو کوم چې د امام شافعي په مذهب دي د هغوی دا قول دی چې موالات پرله پسې چکرې لګول دا شرط نه دی. اگر که دوی دا قول دلیل ده په اعتبار سره کمزور دی خو د اختلاف فایده دی دا یو فایده د سطحي د علماو د اختلاف دا فایده چې کله یو عبادت وشي او بیا دنه تپوس کوي او د یو عالم دغه قول یي نو په هغې وله جواب ورکړه. اوس ده دا کار کړی که ده ته موږ چې بیا راشه او بیا طواف وکړو ستا طواف نه دی شوی نو دا ګرانه ده. خو د دغه علماو د قول مطابق د ده طواف څه دی هغه صحیح دی او بیا د داسې نه کوي والعلم عند الله. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې دا طواف د کعبې نه ګیر چاپېره دا په څو قسمه دی؟ الجواب دا فایده د ساتیو دا همه مسله طواف د کعبې نه ګیر چاپېره په شپږ قسمه دی. اولنی قسم هغه طواف دی چې هغې ته طواف الافاظه یا طواف زیارت ورته وایي او دا په حج کې کېږي او دا د حج رکن دی د دې نه بغیر حج نه کېږي. دویم طواف دی هغه طواف قدوم دی د حجي دپاره او دا کم یو دپاره قران والا او افراد والا دپاره ځکه چې متمتع چې راشي نو هغه موږ بیان کړو چې دا خو د عمرې طواف دی نو دوه طوافه شو. دریم قسم طواف چې دی هغه د عمرې طواف دی او دا رکن دی د عمرې دې نه بغیر عمرې نه کېږي. څلورم قسم طواف چې دی هغه طواف الوداع دی رخصتي طواف او دا په حجي باندې واجب دی او عمره کوونکي دپاره څه دی مستحب دی. پنځم طواف هغه طواف دی واجب چې چا منښته کړي دا واجب دی. یو سړی وایي که اسې وي چې د الله دپاره به زه یو طواف کوم دا به ده باندې واجب شو یا یې دا وایي که دا کار وشي زه به طواف کوم دا به ده باندې واجب شو. شپږم قسم طواف هغه نفلي طواف دی اسې طواف کول خو دا مې یو عبادت خو په دې ټولو کې دا ده چې اووه چکره به او چې طواف ختم کړي د هغې نه بعد به د مقام ابراهیم سره خوا کې مونځ کې دا د هر یو طواف دپاره وي. بعضو په ذهن کې دا دی چې د هغه طواف دپاره چې هغه واجبي او هغه لازمي کوم چې داسې عام طواف سړی ځان له کوي نو خیر دی که دی نه کوي نه دا د هر طواف سره دوه رکاته دي. او موږ یو پیر عمرې له تللي یو کس را سره تللی و لا خلکو ته مولوي صاحب وي خو دا وایي چې جاهل علم ورسره نه و هغه دا کسان بوتلو روان شو ما چېرته ځې وایي ځو دغه له طواف زه کمره کې وم بیا زه لاړم پکې مانځله او ماښام مونځ مې وکړو ماسخوتن مونځ مې وکړو هلته حرم کې بیا چې زه لاړم نو هغوی رخصت بعد راکړه دا کوم چې ورسره تللي وو پنځه شپږه خو عوامو دا ملا عامي و خو دا چې نوم بې د ملا پروت ما ته وایي چې رالو ستړي وو لکه سي چې تاسو هغه مازدیګر چې تللي اوس راغلي وایي مولوي صاحب وایي چې لګیا اوسئ او تاویدو 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 وایي بیا ورته منځ کې ورته دې کسان ووایي چې دغه دوه رکعاته وایي نفلي طوافونه کار کوئ دوه رکعاته چې ته کوې دغه دوه رکعاتو کې دوه چکره کېږي نو د هغوی د خپې پړسولې وې سوي. نو نفلي طواف اگر که نفلي دی خو دا دوه رکعاته د هر طواف سره شتي والله اعلم. څو قسمه طواف ما ذکر کو شپږ د آیت ساتي. خدای ورو سوال کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ او اختر ورځ د مینا ورځ د یوم النحر په دغه ورځ د ماسپښین لمونځ په کوم ځای کې کړی و. زه د بعضو سوالونو نه دا معلومولی شم چې دا سایل د علم په کومه درجه کې دی. دا سایل ښه پوه سړی دی سړی چې دې کې څه پوه عام سوال یې کړی رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښین لمونځ کوم ځای کړی نه.
ځکه چې هلته حدیثونه راغلي دي، بعضو کې دا دي چې په مکه کې کړی دی، بعضو کې دی چې په مینا کې کړی، ځکه دی راته تپوس کوي. یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم افاض یوم النحر، رسول صلی الله یوم النحر د اختر په ورځ باندې طواف حفاظه وکړه. طواف حفاظه کوم ځای کې؟ مکه کې مینا کې حرم کې کی دغه خو بل جواب شته. په حرم کې طواف حفاظه وکړه. ثم رجع فصلى الظهر بمنى، بیا راغی او ماسپخین مونځ کوم ځای کې وکړو؟ په مینا کې وکړه. قال نافع رحمه الله وی فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، عبد الله بن عمر هم دا طریقه و چې اختر په ورځ به طواف حفاظه وکړه، بیا به واپس شو فيصلي الظهر بمنى، بیا به ماسپخین مونځ په مینا کې کو. ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، او دا به چې رسول هم دا چل کړي. دا حدیث په کوم ځای کې دی؟ په صحیح مسلم کې دی. دویم حدیث دی دا په صحیح مسلم کې شته د جابر رضی الله عنه، اوږد حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم د حج طریقې بیان کړي. هغې کې دا دي ثم ركب رسول الله صلی الله علیه وسلم فافاض الى البيت، رسول صلی الله په سورلۍ باندې سور شو، د مینا نه لاړ حرم ته او طواف حفاظه وکړه. فصلى بمکه الظهر، نو ماسپخین مونځ کوم ځای کې وکړو؟ مکه کې وکړو. دا په صحیح مسلم کې. زه بار بار دا خبره تاسو ته بدی کوم چې په دې زړه کې د علماو سره د قدر ښه ډېر شي. عالم د سره نه والله که په ټکي باندې هم پوه شي. د عالم نه بغیر ګزاره دا بعض نن سبا خطي دي په علماو پورې، معاشره کې ورته سپک خلک علما ښکاري دي بې دینو ته. دا عالم چې نه کلمه هم نشي ویلی، دا عالم چې نه کلمه هم نشي ویلی، دغه علم نه ورسي. و د دوه حدیثونه په صحیح مسلم کې دي، ترجمه یې ته معلومه شو، دینه بعد فیصله بس کی ته ډېر تکړه ځه فیصله بس کی. نو دین د دې درسه د علماو په منځ کې اختلاف پیدا شي. بعض علما دغه حدیث له ترجیح ورکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې مونځ کړی، بعض وایي نه مونځ کوم ځای کړی؟ حرم کې کړی، مکه کې کړی. بعض علما او دې ته زما زړه مطمئن کېږي هغه دا وایي چې د دواړه حدیثونه صحیح دي، دواړه به راجمع کړو. نو څنګه به راجمع کړې؟ امام نووي رحمه الله وایي د صحیح مسلم شرح یې چې کړی وجه الجمع بینهما، د دواړه به جمع کوو په دې طریقه ان النبي صلی الله علیه وسلم طاف للافاضه قبل الزوال، چې رسول صلی الله علیه وسلم طواف حفاظه د زوال نه مخکې وکړی، ماسپخین د وخت داخلېدو نه مخکې طواف زیارت د اختر په ورځ کړی. ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ماسپخین مونځ کوم ځای کې وکړو؟ په مکه کې وکړو، په اولني وخت کې څنګه چې د ماسپخین وخت داخل شو مونځ یې وکړو. ثم رجع إلى منى، بیا چېرته لاړ؟ منى ته. فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، نو هلته د ماسپخین مونځ په دویم پیرو کو، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى، نو دا اولنې ماسپخین مونځ چې کړی دا فرض و، دلته چې ماسپخین دا مونځ وکړو نو دا د صحابه کرامو دپاره فرض و، کوم چې نه و کړی هغه صرف په مکه کې، او د رسول دپاره څه شو؟ نفلي شو. نو بعض صحابه کرامو دا خبر را نقل کړه، بعضو هغه را نقل کړه، د دواړو خبره صحیح ده او جمع کوو به یې نیسي. اوس په ورسېدی که نو اصل دا شو چې رسول صلی مونځ کوم ځای کړی؟ مکه کې کړی. په مینا کې چې کوم کړی د هغه څه دی؟ هغه نفلی دی، هغه فرضي مونځ نه دی. والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې آیا هر کال حج کول صحیح دی او که نه، او پکار دی او که نه، که نه 2 کاله بعد 3 کاله بعد حج کول پکار دی؟ الجواب، بنیادی مسله خو دا دی چې حج فرض دی په مؤمن باندې په عمر کې یو پیر، په عمر کې یو پیر حج فرض دی. د دې نه بعد دا سوال داسې دی چې ضرورت نه لري دا سوال. ولې؟ خپل حالاتو ته به ګورې، د مسلمانانو حالاتو ته به ګورې، ګڼه جوړېږي نه جوړېږي دې حالاتو ته به ګورې، نورو مسلمانانو ته ستانه زیات ضرورت شته که نشته دې حالاتو ته به ګورې، خپل ځان ته به ګورې. خپل ځان ته به څنګه ګورې؟
ستا مقام ته به ګورې سړی دی کې د مقام څه دخل یو سړی عالم دی د ته په حج کې ضرورت دی د پر هر کال حج کول غواړي یو سړی عام سړی دی د کې په عالم کې څه دی فرق دی درشم یو سړی دی چې هغه په حجیانو باندې مشر دی په کله چې هر کال لاړ شي نو دې ته وګوره د هغې په رڼا کې بیا حج کوه حالاتو ته وګورې بیا حج کې خو دومره ده چې کم سے کم 15 کاله کې به یو حج کې کم سے کم 15 کاله کې یو حج پکار دی ولې امام ابن حبان رحمه الله روایت راوړی او صحیح روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی ان عبدا اصححت له جسمه چې یو بنده یو زول روغ جسم ورک ووسعت عليه في المعيشه او رزق مولا پراخه کړي تمضي عليه 5 اعوام په دمنې 15 کاله واوړي لا يفد الي او دیران شي حج له لمحروم نو دې پرشتیا د خیر نه محروم دی نو کم سے کم څومره 15 کاله کې یو پیر دا پکار دی یو سړی هر کال کوي نو ما چې څنګه جواب درکو چې د حالاتو ته به ګوري د هغې مطابق به فیصله کېږي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې حج کې څه حکمت دی د حج په د اعمالو کې څه حکمت دی او دویم ده په دې ترتیب کې څه حکمت دی چې اول حرام او بیا طواف او بیا صفا مروه او بیا مینا او بیا عرفات او بیا مزدلفه دې کې څه حکمت دی الجواب په دې نږدې ورځو کې ما تفصیلي درسونه وکړو او پای کې ما د حج د اعمالو حکمتونه او فواید هغه بیان کړي دي هغه بیا واورئ الله سبحانه وتعالى بسورة الحج کې ذکر کړي دي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إبراهيم عليه السلام تلاو إعلانك لحج لخلق راشي ليشهدوا منافع لهم فايدي بكي دنيوي أخروي ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دعلا ننبياتك ساروي بالالك فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فاقبل بتي مخري غريبانان لبهم ورك تطول حكمتني نو حج کې د حج په اعمالو کې غټ حکمت د الله توحید راښکاره کول د الله توحید راښکاره کول د مسلمانانو یو کېده د الله د یووالي اعلان کېده دنیوي فائدې پکې دي او هغه تفصیلی بیانونه زموري حج فضائل او حکمتونه التبغه حکمتونه خډیر ووري ان شاء الله خو دې مسلې راځي چې ترتیب د اعمال ولې دي سیده د الله هر کار ګوره حکمت لري او کې دي چې انسان په پوه نشي نو دا د انسان د ذهن کمزورتیا ده نور د الله سبحانه وتعالى هر کار کې حکمت ته او د حکمت نه خالی نه زه د تخیمه ترتیب ولې دي سیده شروع د سنه کې احرام نه او د تلبیه نه د دې ځنه ته اعلان کو چې زه به سکینه نه وتم په حج کې او په عمره کې د دې نه بعد رالی طواف ته شروع کو ولې طواف شروع کو ټول ناول ځکه چې عظیم او چت زه هغه کوم ځای دی هغه د الله د کور دی نو شروع د غوچت زینه وکړه خکله چې ته طواف وکړو نو صفا مروه ولې په دې به شروع شوه ځکه چې دې ته نږدې څه شی دی صفا مروه ده سعی صفا مروه دې وکړه خلاړې مینا ته ولې لاړې حالانکه مینا ته تله سنت دي او عرفات ته تله رکن دی نو داسې ولې نه وایي شریعت چې ته ډایرکټ چېرته لاړ شه عرفات ته ولې مینا مخکې کړه مینا یې په دې مخکې کړه ځکه چې د حرم نه عرفات ته لار ډېره زیاته ده نو ته د یو ورځ ورته په مینا کې تېره کړه نو به یې کې دوه فایدې دي یو خو سفر به دې لنډ شي عرفات ته او دویم دا چې دمه به شي عرفات ته ولې مزدلفه په بیا د هغې نه به عرفات نږدې دی مینا ته هلته ورغلې ښه دا رکن دی د دې لپاره ته تیار شوې ښه په ارام ورغلې بیا ولې مزدلفه ډایرکټ مینا ته ولې نه ځي هغه د دې لپاره چې ډایرکټ د عرفات نه مینا ته لار ډېره اوږده ده
نو په منځ کې یو شپه ورته دمو کا سحر کارونه ډیر دي نو چې ته په آرامې مزدلفې نه بعد مینا ته لاړې جمره وولوې ولې جمره په دې ترتیب باندې اولنی غټ شیطان وله ځکه چې دا اوس نږدې دی دې ټیم کې د هغې نه بعد ویښته لرې کا ولې ویښته لرې کا ځکه چې د اختر ورځ ده چې صفا شي بیا خپل څاروی حلال کړه بیا لاړ شه مکې ته کم طواف وکړه طواف زیارت طواف افاظه ولې ځکه چې د الله شکر ادا کړه چې د دومره اعمالو توفیق یې دله درکړو د هغې نه بعد بیا راشه واپس مینا ته او د 2 شپې یا 3 شپې هلته لازم تېرې که ولې ځکه چې ته اسیم هلته د 3 جمرات به ولې نو خو دغسې کې ورته اوسېږې که نه نو چې ته بهر یو ځای راځې دا تا ته ګرانه جوړېږي تا ته به مشکل شي نو ځکه تا د شریعت وایي چې نه دا 3 شپې هم دغسې کې وکړه چې وتې بیا یې درته وویې طواف له لاړ شه چې څنګه دې دا عمل شروع کړی چې په هغې باندې ختم شي د اوچت ځي نه دې شروع کړی او په هغه اوچت ځي باندې به څه شي هغه به ختم شي نو دا مختصر ما تاسو ته خبر باندې اگر که بعض علما دي کې ښه تفصیل کې او موږ سره وخت نشته نو ځکه مې تاسو ته په دې طریقې سره بیان کړه والله اعلم دا غي نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې زمونږ یو ملګری دی او هغه عمره وکړه او د عامې جامې واغوستې کومې چې ګنډلې شوي کپړې دا خپلې او ویښته واړه نه کړو سر یې ونښرو ولې وی چې ما یو ورځ مخکې عمره کړې ده یو ورځ مخکې مې عمره کړې ده او په هغې کې ما ویښته لرې کړي وو اوس ویښته لرې کول د ضرورت نشته احرام موږ دغه شان کوله وکړو نو زمونږ د عمره صحیح ده او که نه دا بعض کسان خصوصا هغه ملګري چې د حج د درسونه واوري یا دغه نږدې ورځو کې دوره واوري ده نو کېدای شي زړه کې دا راغلي چې د حج دغه مسلې وي بس مونږ یې زده کړې اوس فتوې ورکوه اوس فتوې ورکوه مسلې یې زده شوې داسې ناشنا مسایل به درته راشي د حج او عمرې په دې مسله کې چې ته به ورته حیران شي ما ته اوس دا خبره ذکر کړې وه که زمونږ استاذ و او مونږ ورسره صحیح مسلم وی هغه دا خبره کوله چې تپوس دی وکړي لقاء مفتوح لقاء مفتوح یعنی د عالم سره ناسته او د هغه نه چې څه تپوس کې د هغه د ژوند په باره کې یا مسله کې یو کس یې تپوس وکړو یو شاګرد دی چې شیخ صاحب مشکل سوالات تا ته په ژوند کې څه راغلي نو هغه وی یو سوال دین خو ټول ګران دی خو یو سوال زه ډېر څه خیرات کړی یم او هغه دا سوالو چې یو کس ما ته ټلیفون وکړو چې زه حج کې وم د حج دوران کې طواف مې کو او په احرام کې وم نو ما نه چې دی ما ته وویلی شو چې خور دې ورکه شوې ده مور راته وویل چې خور دې ورکه شوې ده د ډېرې یرې نه ما نه مني لاړه داسې کېږي کله منی د یخ د لاسه ځي د جمي کله د یرې د لاسه کله د کمزورتیا د لاسه کله د درون سامان اوچتولو د لاسه لازم نه چې دا شهوت سره ځي ما نه مني لاړه شیخ ورته صحیح ده وی ما ورته چې خبره بس واضحه ده هغه مني تلو سره غسل لازمیږي چې هغه خون ورکي نو دا خو د یرې د دې کیسه نشته وي ما ته وایي چې نه شیخ خون یې راله راکړی و نو زه به دومره کشمکش کې واچول چې اوس که دله جواب ورکوم چې په تا باندې څه نشته ځکه چې دا خو د یرې د لاسه ورته نه هغوی خون یې راکړی که ورته وایم چې خون یې درکړی په تا باندې غسل لازم دی نو هغه راته وایي چې د یرې د لاسه ورته نو دې علماو ته دعاګانې کوي چې الله دوی حفاظت وکړي الله د ټولو حق پرستو علماو حفاظت وکړي او الله دې هغوی له مزید توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کول په دې کې واقعه د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد څوک ابو یوسف واقعه ما بیان کړې مو تاسو ته دا امام دی ګوره الله ول ډېر علم ورکړ نو دا امام سیب امام ابو حنیفه رحمه الله بیمار شو پیر ډېر ورځې درس نه راغلی
بیا چې کله الله وله صحت ورکو روغ شو راغی نو چې ویې کتو د جومات په یو ګوټ کې حلقه لګېدلې او درس روان دی هغه تپوس کوي دا زموږ علاقه ده د علم زه نه پېژنم ناشنا علم چې ته راغلی نو دا ادب دی چې کوم ځای کې عالم وي د هغه نه به تپوس کوي اګر که ته د هغه نه غټ عالم یې خو دی جومات کې هغه درس کوي د علاقه کې هغه درس کوي دا ادب دی دا څوک دی هغه ته دا امام صاحب ستاسو شاګرد دی ابو یوسف لګیا درس ها درس شروع کړی نو په دې خپه شو چې زمانه اجازت نه دغسته تزکیه نشته سبحان الله امام مالک رحمه الله وی د مدینه غټ علما او یا کسان را جمع شو او امام مالک د فتوو د لپاره برابر دي درس لپاره برابر دي به مشوره وکړه د علماء او یا علماء گواہی ورکړه او یا چاو امام مالک د تکړه سړی دی نو د هغې نه بد مشوره وکړه او مونږ ته اوس ګرانه که بهر یې نشو کولی فیسبوک ته الله لري او بیا دا هم نه چې عام درس به کوي درس به شروع کړي نو په هغه علماو به ردونه شروع کړو د کومو چې تزکیې شوي دي چې او دا علما دي نو هغه به چې یو شاګرد ولېږو ته لاړ شه د سره په درس کې کښېنه او یو تپوس به ترې وکړي هغه ته یې څه تپوس به ترې ورته ووایه چې یو کس درزي له کپړې ورکړي دي یا بعضو کتابونو کې راځي دوبي له کپړې ورکړي دي چې دا وینځه بیا چې بس دې څه وخت بعد لاړ نو دوبي دعوه وکړه چې دا کپړې زما دي بیا څه وخت بعد راواپس شو د خپلې خبرې نه وي هغه زه خطا شوی وم او کپړې ستا دي اوس مسله دا ده چې د کپړو د اینځلو پیسې به ورکوي او که نه که وی چې دی به ورکوي د دوبي ورته جواب دی غلط دی او که وی چې نه دا چا چې وړي دی به پیسې ورکوي ځکه چې د کپړې نو ته جواب دی غلط دی هغه لاړ امام ابو یوسف رحمه الله وی څوک څه تپوس کوي هغه زه تپوس کوم دغه خبره ورته بیان کړه هغه ظاهره پیسې به ورکوي ځکه چې کپړې د هغه وي او هغه ورته پاکې میلاو شو بیا جواب دی غلط دی بیا نه به ورکوي ځکه چې هغه دعوه کړې وه وی جواب دی غلط هغه غریب هم حیران سحر له چې امام ابو حنیفه رحمه الله درس شروع کړی او د خپو کې ناست درس ختم شو امام صاحب ته غلی ورته کوي یو سوال هغه څه سوال دی دغه سوال یې ته وکړو هغه ته جواب یې دا دی که د دوبي نه به تپوس کوو که د دعوه کولو نه مخکې انځلي نو بیا خو د سړي دپاره انځلي نو پیسې به هغه ورکوي او که دعوه یې کړي او بیا یې انځلي نو بیا خو د ځان دپاره انځلي نو بیا پیسې په هغه باندې نشته هغه ورځ شو د امام صاحب قبر ته کوزېده شو امام ابو یوسف دغه د خپو د خوا نه وه پرېښودې بیا دغه ځای کې به ورته ناست علما علمایي استادان استادانې هسې ما خبره دې پورې شروع کړې چې د حج کې کوم ځای ته خبره لاړه چې د حج کې چې دی نو ناشنا د دې حجیانو سوالات یو ته اوس ګوره دې سوال ته وګوره ځه چې یو ورځ مخکې ما عمره کړې ده اوس مې عمره وکړه نو دې بله به ویښته نه لرې کوو احرام کولاو که اوس لاړو اوس به څه کوي جواب چا چې عمره وکړه او ویښته بلکل لرې کړو ویې او د یوې عمرې نه ووتو بله عمرې په دې پسې نږدې وکړه په سر یې ویښته نه و په سر یې ویښته نه و نو په ده باندې ویښته لرې کول نشته ولې به ویښته لرې کول نشته ویښته نشته نو لرې کول پسې شته خو دا هله چې ویښته بلکل نه یو سړی د عمرې وکړه شپه ورځ پکې تېره شوه غالبا شپه ورځ کې چې دی سر شین شي چې ورغی نایي خواله هغه وکړه دا ویښته به له پاسه شته اګر که هغه پشم دی نو په ده لازم دی چې دا ویښته به لرې کوي په ده باندې لازم دی چې دا ویښته به لرې کوي نو دا ورور چې کوم سوال کړی ته موږ دغه جواب ورکوو
که ویښته نه راختلي دا دغې ته نږدې وه نو بیا خو دوی عمره صحیح ده او که ویښته راختلي اگر کاسې هغه پشم یې ولګي نو لرې کوي به دوی نه واجب کار پاتې شوی د دوی نه به واجب کار پاتې شوی دلته یو بله مسله د فایدې لپاره ذکر کوم هغه ده یو سړی دی قدرتي ویښته نشتي دی به څه کوي بعض علما دا وایي په دغه کټا سر به چاړه راکاږي ولې وایي چې د هغوی په شان عمل وکړي کوم چې ویښته لرې کوي په جواب کې ورته محققین علما وایي چې ستاسو د عمل پالتو دی د څه دی پالتو دی مقصد چاړه راښکودنه دي په سر باندې مقصد ویښته لرې کول او ویښته نشتي نو چې ویښته نشتي نو هغه کار هغه هم نشتي نو صحیح خبره ده چې دته دغه مسلې نشتي لکه یو سړی اودس کوي په بله طریقه هم پوه یو سړی اودس کوي په اودس کې لاسونه سنګلو پورې انزل دا واجب دی یو سړی دی د هغه لاس نشتي صرف دا مټ دی بس دا مټ به یینځي که نه به یینځي نه به یینځي د لاس نشتي نو مټ له څنګه دغه خو مسله لاس پورې تړلی چې لاس نشتي مسله نشته ویښته نشتي نو دغه مسله نشتي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې ما تیر شوي کال حج کړی او په آخره کې مې رخصتي طواف وکړو او بیا مې یوه شپه پکې وکړه او بیا مې د ماسپښینې لمونځ په حرم کې وکړو او ولاړم ووتم ده پکې شپه م کړې بیا د ماسپښین لمونځ هم هلته کړی تللی نو دا رخصتي طواف شوی دی او که نه الجواب رخصتي طواف د حج نه بعد دا واجب دی په ټولو حجیانو باندې بعض زنانه تی مستثنا دي او چې مکه کې اوسېږي او باندې نشته خو چې څوک تیزیب او باندې دا واجب دی خدای ساتي چې رخصتي طواف دا د رخصت سره تعلق ساتي یعنی اخیری ورځ چې ته وځي الله دې کې چې میاشت پروت دوه میاشتې پروتې څلوېښت ورځې پروتې خو چې وځي رخصتي طواف به وکړي وځي دې روز چې کم کار کړی دی د غلط کار کړی ځکه چې دغه رخصتي طواف ونه یې کړی رخصتي طواف دې ته وایي چې تا طواف وکړو بیا دې پکې شپه م وکړه بیا دې د ماسپښین لمونځ م وکړو بیا ځي هغه رخصتي نه شو نو دغه طواف عام طواف حساب شو نفلي او په ده باندې رخصتي طواف څه شو هغه پاتې شو دې خو ستړی خپل چې دنه اوس څه وکړمه اوس په ده باندې دم دی ځکه چې دنه څه پاتې شوی دی واجب کار پاتې شوی دا دم به د مکې په غریبانو باندې تقسیموي په خپله وی نشم راته په خپله نشي راته چاله پیسې ولېږه هغه دې هلته د حلال کې او په غریبانو دې تقسیم کړي دا ته یو فایدې ذکر کوم یو سړی دی د دم طاقت یې نشته غریب دی بعض علما دا وایي دی به هغه لس ورځې روجې نیسي کوم چې د حج د قربانۍ دپاره خو دا کمزوري خبره ځکه چې عباداتو کې داسې قیاس نه دی په کار دم دی که دم طاقت یې نه و نو بیا پې هېڅ هم نشتي بخانه د الله نه غواړي استغفار دې ډېر وی او حج صحیح دی والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې زه د ریاض نه په جاز کې لاړم جدې ته او د جدې نه بل ښار ته تلمه هلته جاز لیټ شو نو زما په زړه کې رالو چې راشه عمره پکې وکړه او بیا به زما نو هلته مې احرام واچو او لاړم عمره مې وکړه بیا واپس رالم او په جاز کې لاړم هغه بل ښار ته نو زما دا احرام تړل د جدې نه صحیح دي او که نه الجواب دا مسله موږ تفصیلا بیان کړی و درسونو چې جدې ته چې څوک ځي دا به دوه قسمه دي یو هغه دی چې د اول نه اراده د زړه کې چې زه به عمرې لزم یا به حج لزم نو دی خو په میقات باندې تیر شو احرام یې نه دی اچولی نو د دا کار غلط دی دی به څه کوي دی به احرام میقات کې جدید چې نږدې کوم میقات هغې ته دې ورشي او د هغه ځینې د احرام واچي ځکه چې دی په میقات تیر شوی دی دویم هغه دی لکه څنګه چې دا رور دی چې دی وایي زما اراده نه وه سوال کې داسې لیکلي وو چې زما اراده نه وه زه لاړم او د جدید ایرپورټ نه بل ځای ته تلم خو 2 ورځې زما دا کار لیټ شو نو ما چې 2 ورځې دې راشه عمره پکې وکړه
در احرام صحیح ده که نه صحیح ده؟ صحیح ده، ځکه چې دغه ځینې د عمرې اراده کړې ده نو د احرام صحیح ده. او جده میقات ته د جدي والو د پاره یا د دې خلکو د پاره چې د بهر نه راشي د عمرې او د حج بنیت نه الته اراده وشي د حج او د عمرې نو د هغوی د پاره میقات دی. خو د بهر نه چې څوک راځي د حج او د عمرې په ارادې سره نو د ده میقات هم دغه دی به کوم چې دی راتېرېږي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی حج وکړي او مسجد نبوي زیارت ونه کړي نو حج کې څه نقصان راځي او که نه. دا مسله ما تفصیلا بیان کړی و. حج او عمره د دې سره زیارت د مسجد نبوي هېڅ تعلق نه لري. نو که چا د مسجد نبوي زیارت وکړو هلته یې لمونځونه وکړو دعاګانې وکړې اجر یې ډېر شو. او که چا ونه کړو نو ضرب برابر فرق په حج او په عمره کې نه راځي. ضرب برابر یې دغه کوله وکړي دا فرق پکې نه راځي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې زه مکې ته ننوتم او احرام مې نه و تړلی د میقات نه. بیا یو ملګري راته دا ووایي چې اوس هسې موږ اورېدلي یو نو د مسجد عایشې نه مسجد تنعیم کې چې کوم میقات دی د حرمونو لپاره دې ځای نه به احرام وتړو. نو د هغه ځای نه به احرام وتړو موږ حج یا عمره وکړه نو دا احرام صحیح دی او که نه؟ الجواب شریعت چې دی میقاتونه ښولي دي ټولو هغه خلکو ته چې هغه د بهر نه راشي. نو یا خو سړی په دې میقات تېرېږي د دغه ځای نه به احرام اچوي یا د میقات په خوا و شا تېرېږي نو کوم ځای چې د میقات سره برابر شي هغه ځای کې به احرام اچوي. یو سړی پې دقه شان ورغی نو ده بې ادبي وکړه د دې میقات بې ادبي وکړه او یو واجب کار یې پرېښودو نو په ده باندې دم دی او سره د دمه استغفار او توبه هم ده ځکه چې دوی په دغه شان ورغلي دي او بیا وایي نه هغه ځای نه به یې کوو. ښه که څوک دا ووایي چې ولې هغه میقات نه دی نو څه جواب ورکړو؟ اراده یې وه یوه. دویم هغه د حرم والا لپاره چې څوک د حرم په حدودو کې اوسېږي نو دی به د عمرې دپاره د عمرې د احرام دپاره د حرم د حدودو نه بهر ته وځي. نو دغه ځای نږدې ځای دی حرم حدود نږدې لنډ په دغه ځای کې ختمېږي. نو ځکه دغه ځای ته رسول الله وسلم عبدالرحمن بن ابي بکر ته ووایي چې ته د خپله خور دغه ځای له بوځه. والله اعلم.